تجارت له شک پرته چې ډېرې لوړې او ژورې لري، کامیابېدو ته اندېښنه به کوي او هره ورځ له مختلفو ستونزو سره مخامخ کېدل دي. خو یو دلیل شته چې ولې یوازې ځینې کسان جرأت لري چې دا کار وکړي. څېړونکي وایي د کاروبار د ناکامۍ سبب وخت نه دی، نه سیالي ده او نه د بازار شرایط، بلکې هغه ژور جوړښتي او انساني تېروتنې دي چې ورو ورو کاروبار وژني او د بریا مخه یې نیسي. نو دا هغه شپږ ټکي زه غواړم در سره شریک کړم چې کاروبارونه ناکاموي او دلته د ژغورنې حل لارې هم ښیو. لومړی او تر ټولو عامه ستونزه د کنټرول مفهوم دی. ډېر کاروباریان د خپل کاروبار ځینې برخې له پامه غورځوي، عموما هغه برخې چې دوی یې نه خوښوي. خو لویه تېروتنه دا ده چې دوی هیڅکله دا فکر نه کوي چې څنګه ځان په خپل کاروبار کې بدل کړي. ډېر خلک بیا دا ځان ته توجیه کوي که ته په یو کار کې تر ټولو ښه یې نو ولې باید بل چاته یې ور زده نه کړې. خو همدا هغه ځای دی چې کاروبارونه بند پاتې کېږي، ځکه د کاروبار مالک همغه کار کوي چې هغوی ته ارزښت لري، خو بل څوک نه روزي چې هغه هم د کار ترسره کړي. وروسته کاروباري بیا هغه وخت نه لري چې د خپل کار د ودې لپاره مهم کارونه ترسره کړي. اصلا دوی د خپل جوړ کړي سیستم بندیان دي. ته به وګورې چې ډېر کاروباریان نورو ته داسې کارونه وایي چې په خپل هم سم نه ترسره کوي، د کار د دوام تعقیب نه لري او په ورځنیو چارو کې بیا بند پاتې کېږي. دوی یوازې دومره کوي چې کاروبار ژوندی وساتي، خو هغه معیاري طریقه نه وي چې د ودې لپاره اړین کارونه ترسره کړي. دا په پای کې د ناکامۍ سبب ګرځي، ځکه د کاروبار مالک مجبور نه وي چې هر څه وکړي، خو بیا هم په همغه کارونو کې بند پاتې کېږي چې هغه یې ښه کوي. خو څه به کېږي که هغه ناروغ سي یا رخصت ته ولاړ سي یا وغواړي کاروبار په بل چا وپلوري، کاروبار اکثره له هغه پرته بیا ړنګېږي. که دا حالت در سره وي نو دا کار وکړه، ځان ته د خپل ورځني کار مطابق یو عنوان ورکړه. که ته په استخدام کې مسؤل یې نو ځان ته د استخدام کوونکي لقب ورکړه. که ته تر ټولو لوړ پلورونکی نو ځان ته مشر پلورونکی وایه، نه CEO. بیا خپله هره دنده ولیکه چې هره ورځ یې ترسره کوي. بیا د هغې مطابق معیارونه وټاکه، لکه څنګه چې ته تا بل چاته ټاکلي، او بیا سم کسان استخدام او وروزه. هیڅوک نشي کولی ټول هغه کارونه ترسره کړي چې ته یې کوې. همدا وجه ده چې ته د کاروبار مالک یې، خو دا طریقه ستا د نقل کېدو سیستم جوړوي تر څو ته له ورځني فشار څخه خلاص شي او د کاروبار د ودې په لور لاړ سي. دویمه لویه تېروتنه دا ده چې د فشار له امله استخدام کول. نه د مناسب والي له مخې په استخدام کې تر ټولو مهمه خبره ښه ټیم دی. خو ټیم د افرادو څخه جوړ وي، نو باید سم کسان وټاکل سي. که د مرکې پر مهال خطرناکې نښې له پامه وغورځوئ نو خپل کاروبار ته به په لوی لاس زیان ورسوئ. دا مهمه نه ده چې استخدام څومره وخت اخلي، مهمه دا ده چې ته د فشار له امله معیارونه ټیټ نه کړې. که یو څوک مناسب نه وي نو مه یې استخداموه، حتی که عاجله اړتیا هم وي. دریم، د نقشونو او مسؤلیتونو پرته د کاروبارونو پراخول. هر اندازه چې ته خپل کار تعقیبوي باید معلوم وي چې څوک مسؤل دی. هیڅکله باید داسې نه وي چې 10 شل یا 10 شمېرې ولري او هیڅوک یې مالک نه وي. هر اندازه باید یو مشخص مسؤل ولري. که ته د کاروبار مالک یې، ته تر ټولو مسؤلیت لري، خو هر حرکت باید د یو کس په نوم تمام سي. که ته نه پوهېږې چې ستونزه چیرته ده نو لومړی د شمېرنو لور ته وګوره. هر څه باید د مارکیټینګ، پلور، مالی چارو او خدمت ورکولو له مخې وویشل شي، او هره برخه باید خپل مهم شاخصونه ولري او یو مشخص کس یې مسؤل واوسي. څلورم تېروتنه دا ده چې کله کاروبار $1,000,000 ته ورسیږي نو خلک پیچلتیا زیاتوي، نه ساده کول. ډېری کاروباریان د دوهم کاروبار په لټه کې کېږي، پر ځای د دې چې موجوده کاروبار $10,000,000 ته ورسوي. دا تمرکز ویشي. ډېری وخت دا د زیات کار اړتیا نه لري بلکې د ښه کار اړتیا لري. که ته نوی کاروبار شروع کړې نو خپل تمرکز به دې هم کم سي. پنځمه تېروتنه بیا دا ده چې خلک غلطه ستونزه حلوي.
ما یو کاروبار ولید چې فکر یې کاوه د مارکیټینګ ستونزه لري خو اصل کې د پلور ټیم ستونزه وه دوی باید روزل شوي وای د ستونزې د موندلو لپاره شمیرې ضروری دي درک ضروری دی کله ناکله ته په یوه ستونزه ډیر تمرکز کوي خو اصلا ستونزه بل ځای